السلام علیکم ملګرو. څه بیماریانې څه تکلیفونه داسې دي چې د هغې حل چې کوم دی د هغې علاج زموږ په کور کې زموږ په کچن کې موجود وي، خو زموږ سره د علم د کمي د وجې موږ د هغې دپاره دوايانې استعمالوو یا په ډاکټرانو باندې ګرځو. نن په پیاز باندې زه تاسو خبرې کوم چې په پیاز په استعمال باندې تاسو کمې بیمارۍ بغیر دوایي انشاءالله د الله په فضل باندې ختمولی شئ. استعمال طریقه څه ده؟ ګورئ، پیاز چې کوم دی اول خو تاسو په سلاتو کې استعمالوئ، په شین حالت کې، تازه حالت کې. دا ډېر زیات بهترین دی. پیاز کوشش کوئ تاسو د غرمې په سلاتو کې خورئ. د غرمې بهتر وي په سلاتو کې خوړل په تازه حالت کې، او د شپې کوشش کوئ چې تاسو مه خورئ. د شپې بالکل پیاز تاسو مه خورئ، هغې نه ډېر زیاتې د فایدې په ځای نقصان کېږي، مسایل پیدا کېږي. کله تاسو د غرمې پیاز په ځان لازمي کوئ خورئ، نو انشاءالله په تاسو بدن کې به د ټول نه غټه چې کومه تبدیلي راځي هغه به د ټیسټوسټیرون لیول سیوا کېږي. ټیسټوسټیرون لیول چې کله کم وي نو بیا جنسي چې کوم خواهش دی یعنې سیکشوال ډیزایر هغه هم نه وي په نارینهو کې، جنسي خواهش بالکل نشي او نفس کې سختي هم راځي یا کوروالی چې کوم هغه پراپر طریقې سره نشي کولی. نو که چېرې داسې حالت وي تاسو نو کوشش کوئ تاسو پیاز ځان باندې لازمي کوئ. تاسو به یو څو ورځو کې دننه انشاءالله ځان کې ډېر زیاته تبدیلي محسوسوئ، ځکه چې پیاز دغه ټیسټوسټیرون لیول چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا کوي، بوسټ کوي، او د دې څه سایډ افیکټ هم نشته، مضر اثرات هم نشته. که دوایي دې لپاره استعمالوئ د هغې مضر اثرات کیدای شي، خو که تاسو پیاز استعمال کړئ نو د هغې مضر اثرات نشته دي او د غرمې استعمالوئ انشاءالله. نو یو خو دا فایده نارینهو دپاره خصوصي طور. دویم چې کومو خلکو کولیسټرول لیول سیوا وي، بیډ کولیسټرول دوه قسمه وي، یو ښه کولیسټرول ورته موږ وایو بدن دپاره ښه وي، یو بیډ کولیسټرول چې هغه نقصان کوي. نو پیاز استعمال چې کوم دی هغه د بیډ کولیسټرول خراب کولیسټرول چې هغه ختموي. نو دا هم یو ډېر بهترین څیز شو چې بغیر دوایي ستاسو کولیسټرول نارمل شي. نو دا دوه فایدې شو، یو خو نارینهو ته فایده شوله، مردانه طاقت سیوا کوي، جنسي طاقت سیوا کوي، خواهش سیوا کوي. دویم ورسره کولیسټرول لیول نارمل کوي. دریم چې چا قبض وي، کنسټیپیشن وي، خېټه سخته وي، نو پیاز هغې کې هم ډېره فایده ورکوي. بغیر دوایي ستاسو خېټه نارمل کېږي، خېټه مو نرمېږي، کولمې دې سره صفا کېږي انشاءالله. بل چې چا یخته کمزوري وي، یخته ډېر زیات نري وي، یخته پریوزي، نو هغې لپاره هم پیاز ډېر بهترین دی. ګور تاسو به ډېر زیات کتلي وي کوم د کمپنیانو تیل راځي هغې کې د پیاز نښه خامخا ورکړی شوي یا لیکلی شوي چې دې کې پیاز استعمال شوی. ولې؟ ځکه چې دا یختو له ډېره زیاته فایده ورکوي. نو چا یخته کمزوري وي، یخته پریوزي، نو د پیاز رس وباسئ او هغه رس چې کوم دی هغه بالکل په یختو کې هغې مالش وکړئ، په سر باندې مالش وکړئ، او بیا هغې نه پس چې دی یو څو ګنټې پس په شیمپو باندې ووینځئ. نو یو خو به بدبو ختمه شي او انشاءالله څو ورځې کې دننه به یخته مو چمکدار شي، یخته به مضبوط هم شي، او که د خشکۍ څه مسله وي نو هغه هم انشاءالله ختمه شي. ځینې خلک د پیاز استعمال سره د سینې سوځېدل پیدا کېږي، بدهضمي، تیزابیت یا معده باندې بوج راځي یا الرجي ورسره راځي. نو هغه خلکو که دا علامات راځي نو هغې بیا کوشش کوي چې پیاز دې نه استعمالوي. د مردانه نارینهو دپاره چې کوم د مردانه طاقت دی هغې لپاره یو دوه نسخې زه تاسو ته ښیم. دا تاسو استعمال کوئ، هېڅ مضر اثرات یې نشته. انشاءالله تاسو به په خپل بدن کې ډېره زیاته تبدیلي محسوس کوئ او طاقت به مو ډېر زیات بحال شي. هغه د پیاز نسخه ده، هغه تاسو ځان سره نوټ کړئ. پیاز به تاسو راواخلئ، سپین پیاز، او د پیاز نه به تاسو رس وباسئ. چې رس مو وایستلو هغه بیا 2 چمچې شات په هغې کې واچوئ، هغه مکس کړئ، هغه روزانه تاسو استعمالوئ. 2 چمچې شات شو او خالص شات او ورسره د یو پیاز رس، دا تاسو روزانه یو څو ورځې استعمال کړئ او بیا په خپل بدن کې انشاءالله په خپل مردانه طاقت کې تبدیلي به تاسو ته خپله ښکاره شي انشاءالله. دویمه نسخه داسې ده چې تاسو به پیاز راواخلئ، یو پیاز نه به تاسو رس وباسئ، سپین پیاز ده. که سپین نه میلاویږي بیا تاسو د سور چې کوم پیاز راځي هغې نه هم رس ایستی شي. ورسره به ادرک راواخلئ، هغې نه به یو چمچ رس وباسئ، یو چمچ د پیاز رس، یو چمچ د ادرک رس او یو چمچ خالص شات، دا تاسو میلاوئ روزانه او کم از کم یو میاشت یا 40 ورځې دا مسلسل استعمال کوئ. انشاءالله ستاسو ټیسټوسټیرون لیول به هم سیوا شي، که ستاسو جنسي خواهش نه وي هغه هم بحال شي، نفس کې سختي هم راشي، او څومره چې مردانه مسایل دي د نارینهو څومره مسلې دي او په دوایانو هم نه ټیکېږي، انشاءالله په دې نسخې په استعمال به ټیک شي. د دې نسخې ستاسو استعمال وکړئ میاشت یا 40 ورځې. که چېرې تاسو دې سره الرجي اثرات راځي یا بدهضمي راځي نو بیا تاسو بېشکه دا استعمال ډېر مه کوئ، څو ورځو لپاره کافي دی. خو که ستاسو اثرات نه وي د الرجي یا معدې بدهضمي، یو میاشت یا 40 ورځو پورې دا انشاءالله مسلسل استعمال کوئ او د دې فایدې حاصلې کوئ. हमारा दुआ अल्लाह पाक ये टूल बीमारों ला शिफाए कामिला नसीब की, आमीन। अल्लाह हाफिज़।